پنځه مسلمانان به کباب کړي خواست کوئ کافرانو به هم دغه کوښښ کوئ ول کوښښ کوئ چې دا فارسیان غالبه شي که داسې و چې مثلا روم غالبه سو نو خو دا کتاب چې انجیل دی مخته راغللی د دې دپاره کومک دا بل کتاب دی ولاړه د مځکې مخ کتاب راسه تکیه کوي قرآن راسه ونیوئ یا انجیل راسه ونیوئ دغه که څوم دا انجیلیان په دغه وخت کې د قرآن تابعداري نه کوي خو د کتاب په وجه سره اوس ګوره زموږ د امریکایي ښځې نکاح سره روا ده نه دی مګر زموږ د شوروي ښځې نکاح نه ده سره روا اوس خو هغه کتابي دی نو و موږ ته در شوروي را نږدې دی خو چې دی ادب دی غول دی چې په هغه پورې ځان پې نه کړی دی د کافرانو پر خوا دی که دی خو اهل کتاب دی دی خو پیغمبر والا دی دی خو د کتاب والا دی وایي چې وسیله یې په کتابیانو باندې وایي نکاح د دوی زموږ سره روا ده زموږ هغې په دغه نه دی چې کوپ نه دی زموږ هغې چې ور واده کې دی و دغه ته بولي و تورات ته وربولي یا و انجیل ته بولي موږ چې را واده کو قرآن ته رابولو قرآن ناسخ دی هغه منسوخ دی وینه نو زموږ د خوا دې وایي ښځه نه ورکوي مګر امریکایي ښځه مسلمان په نکاح کولی شي پروا نه کوي دا معنا ده زموږ د خوا هغې هم روا و خو کوپ نه دی کوپ معنا یعنې همسیال نه دي سره وینې دغه سره مګر د شوروي ښځې وو د روسۍ ښځې وو د هندۍ ښځې وو د سیکۍ ښځې وو د چینایي ښځې وو د دې نکاح و زموږ هغې هېڅ په څلور مذهبه نه ده سره روا زموږ سیال نه دي زموږ کوپ نه دي بس اهل الحرب والا بولل کېږي چې د دوی سره به همیشه د اسلام جنګ یې او د دوی نارینه زموږ مریان دي د دوی زنانه زموږ منځانې دي چې په لاس راشي په جنګ کې د دوی مال و ملک زموږ دپاره غنیمت دی 5 حصې کېږي یوه حصه ته پاچا د 4 حصې چې دی و غازیانو ته تقسیمیږي دغه شیانې کیسه یې ده دا بې کتابو اهل کتابو داسې فرق سره لري نو د مسلمانانو بس دعاوې وې خیر جنگ جوړ شو پارسیانو رومیان سره ورسېدل بس د خدای تعالی قدرت دی الله پاک جل جلاله امتحان کوي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک الحرب سجال بیننا و بینهم ول دا جنگ چې دی دا زموږ د کافرانو په مابین کې لکه د شا څولاغه د غرغړې څولاغه ګای دی پورته چې کامیابه شي موږ گزار کړي ګای بیا موږ پورته سو کامیابه سو دی گزار نه په دې گزارېدو کې د مسلمانانو ناکامي شته چا نو دا که مسلمانان وایي یا دا که ښه خلک وایي نو بیا ولې دی ټوک ټوک کوله نو په دې کې هېڅ کار نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک په احد کې شهید سوی دی پر مخ باندې یې 28 ټپونه د غشو پیدا سوي دي صحابه کرام حق دي و تمامې دنیا ته معلوم دي د احد شهیدان حق دي پراته دي زیارت نو دا شاته کېدل و شهید کېدل و ټپي کېدل و ماته خوړل و دا دی نه ده چې دا د مسلمان دپاره یو پیغور دی یو رنګزردي ده یو ناکامي ده یا دا د الله جل جلاله ابتلا ده چې کوي بس مخالف دشمن دا به دې پر سوچ باطلو ولاړې پر سوچ ناحقه باندې به یې د خدای او د خدای د رسول ناخوښه لار به یې دی بې چلوي مګر بیا به هم په جنګ کې کامیابه شي دا د ده دپاره دی نه دی چې دا د ده لار نو صحیح و سلامته سوله بس نو بلکې دا ابتلا و امتحان دی پروردګار یې کوي الله جل جلاله مؤمنانو ته وایي وایي زه په جنت کې یو مخصوص ځای د شهداو لرم هغه که زه په تی کې شهیدان پیدا نه کړم الله وایي دغه مخصوص مقام د جنت و چاته ورکړم آیات شریف دی دا لیتخذ منهم الشهداء الله وایي د دې دپاره دې شهیدوم چې په تی کې زه ډله د شهیدانو پیدا کړم شهید به په ورځ د قیامت شفاعت کوي اویا کسه به پروردګار دوزخیان وربخښي نو خدای تعالی وایي زه په کس ته شهید در کې پیدا کوم
چې اویا دا یو را څه وغواړي، اویا دا بل را څه وغواړي، اویا دا بل را څه وغواړي، اویا دا بل، دا امت ته محمد رسول الله به په دغه وبخښل سلام. نو شهادت پیغور دی، شهادت د انسان دپاره افتخار دی. شهید په کورنۍ کې د انسان دپاره په کورنۍ کې یو غټ افتخار دی. دا خو د شهید مقام کتاب وایي په یوه معنا در نبي در مقام لوړ دی، وګوره. په بله معنا وایي د نبي د مقام سره برابر دی، په بله معنا وایي در نبي در مقام کښته دی. په کومه معنا لوړ دی؟ وایي شهید چې شهید شي تی ته به معلوم وي غسل نه ورکول کېږي، نه دی؟ د هغو وینو سره په هغه خیرن بدن بشخېږي. دا وینه یې دونه مبارکه سوله چې دی ګواپه پرېوله سو، بس ضرورت یې نسته. نبي که وایي وفات سو غسل ورکول کېږي. شهید ته دغه مقام دی، شهید ته غسل نسته، نبي ته غسل سته چې دغه شي وفات شي. دا یې لوړ مقام سو. بل مقام یې دا دی شهید چې وایي شهید شو دشتي الله جل جلاله د ده روح د یو زرغونه ججوري مرغه په ججوري کې ګرځي، وایي تسرحو فی الجنه، کړېږي وګرځي په جنت کې، خوراک د میوو څه د جنت کې د مخه د قیامت له. او نبي چې وفات سو روح یې په دغه ججوري کې د زرغونه مرغه الله جل جلاله ګرځي، په جنت کې ګرځي، د مخه د قیامت بیا خوراک کوي. په دې کې دی و نبي سره برابر دی. نور څه اولیا د خدای چې دي په دنیا کې چې وفات شي در قیامت ته مخه د جنت خوراک دی لره نسته، مګر پاته سو د شهید وروته د شهادت په وجه سره د شته د مرګ بعد د جنت خوراکونه الله پاک ورلره. نو نبي او شهید چې ورکوي په دې مقام برابر دی. او په دې معنا چې د ده مقام د امتي دی، د هغه مقام د نبي دی. بیا نو ډېر لوړ مقام دی د انبیاو علیهم الصلاة وسلام. دغه ټول امت چې سره وکوټې یو صحابي نه جن جوړېږي. دغه ټول صحابه چې سره وکوټې سره د دې ټول امت د یوه نبي ادنا درجې ته رسېدلی. خدای تعالی بیا دا دومره غټ بندګانو، معززه بندګانو، سترو لوړ بندګان پیدا کړي وه چې خدای په خپله وټاکله د پاره د هدایت او د رهبرۍ د انسانانو چې هدی للناس وګرځېږي، ولاړ سي و دې ټوله عالم ته هدایت ورکړي. دا یو غټه وظیفه پروردګار ورکړله. د هغه نبوت غټ مقام دی. نو دا مې در دې راخیستې ده چې په مسلمانانو کې به شهیدان راځي، په مسلمانانو کې به زخمیان راځي، په مسلمانانو کې به بوډان وړنجان راځي، په مسلمانانو کې به مفقودین ورک لاپته راځي. کتابو مسلې ورته ایښي دي چې مفقود به راځي، ورک به راځي، لاپته راځي. خو الله پاک په دې کې حکمت لري. نه دا د مسلمانانو کمزوري ده، نه دا د مسلمانانو پیغور دی، نه دا د مسلمانانو عیب دی، نه دا د مسلمانانو دپاره یو شرم دی چې دا نو څنګه پیښه سوله. دا خو معلومه دا ده چې پر غلطه دي، نعوذ بالله، کنې ولې به دی کېدله. و همدغه فکر و دغه سوچ و دغه خبر و دغه وینا چې هر څوک کوي غلط د هغه خطا وتلی دی. دا د فارسیان پر دې رومیانو باندې غالبه سوله. بس رومیان یې ژوندي ونیوله، شهیدان یې وکړله. 3 یا 4 شاره کتاب راوړي دي، وایي دا یې د دې روم د علاقې څخه تکیه کړله. خپل بیرغونه فارسیانو پکې ووهل، خپلې تاڼې یې پکې واچولې، خپلې فرقې یې پکې واچولې. بس نو فارسیان خوشحاله شول. خوا دی روم یې مات کړي، ځایونه یې جن تکیه کړله. نو هغه کافران چې د دې فارسیانو په دې کامیابي خوشحاله کېدل، هغه هم ډېر خوشحاله شول، هغه هم ډېر خوشحاله شول. مسلمانان ډېر ورته ذلیله شوله. بس هغه کافر چې به پر مسلمان باندې راغلی په ګوته بیا ټک ورته وکړل، څنګه شو؟ ما نه درته وویله
چې مسلمان وګوره او دومره توان وګوره او دومره کیسه وګوره چې تا بیخي یو پړانګ جوړ کړی چې په ورسته ورته ګډېدی. ځکه دا ناکامي څه زور غواړي؟ ناکامي د انسان هیبت و حیثیت کموي او کامیابي چې د هغه د انسان هیبت و حیثیت زیاتوي. دغه نو مسلمانان د دې کافرانو څخه تنګ و په مکه کې او لکه هغه رومیان چې د پارسیانو څخه تنګ و. ولې جنګ د هغو دوو ملا درې دوه سره تړلې وه. دا مسلمانانو او کافرانو په مکه کې نه سره چلېدل. جنګونه نه وه، پیغورونه نه وه، خبرې یې سره ورکولې. د دغه مسلمانانو په خفقان سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان شو چې یا الهي دا خو د کفارو دپاره یو د کفر د تقویې ذریعه جوړېږي او مسلمانانو کې ضعیف الاسلام شته. د اسلام څخه د زړه د تورېدو د لرې کېدو ذریعه جوړېږي. خدایه دا به څنګه شي؟ د دغه رومیانو د ناکامۍ بعده، د پارسیانو د کامیابۍ بعده، د کافرانو د خوشحالۍ بعده، د مسلمانانو د خوابدۍ بعده په خبرو خو به مو سر خلاصوي. دا کیسه ما راخیستې ده، اوس یې بنا کومه. الله جل جلاله دغه صورت مبارک نازل کړي چې دا نن موږ اوله شروع کوو. په دې کې د شي راواستول خدای پاک بیا به ترجمه وکړو چې الف لام میم غلبت الروم. ای خلکو مغلوب سوله د دې پلار رومیان، روم خوا دې مغلوب سو. وهم من بعد غلبهم سیغلبون. ای مسلمانانو خوشحاله سئ، د دې بعد بل جنگ جوړیږي. الله ورته وایي دا خو د خدای کلام دی. نو الله خو عالم الغیب دی. پروردګار وایي ای مسلمانانو ته خوشحاله سئ، د دې جنگ بعد یو بل جنگ جوړیږي. په هغه کې به مسلمانان کامیابه کېږي پر کافرانو، رومیان به کامیابه کېږي پر چا؟ پر فارسیانو باندې. ده چې بیا به فارس در پایتخته پورې راځغلی. کله فی بضع سنین، په یو څو کاله کې. بضعه دا لغت عربي دی. د دروسه نیول یې تر 9 پورې دغو کلو ته ویل کېږي. خدای تعالی ورته ای مسلمانانو تاسې مخابدي کېږئ، د دې پلاکه رومیان مغلوبه سول، فارسیان پر غالبه سول. د دې بعد یو جنگ جوړیږي، په هغه کې به دا رومیان غالبه شي، فارسیان به مغلوبه شي. یعنې اوس داسې دی، بیا به داسې شي. دا فارسیان به چپه شي، رومیان به پر غالبه شي. کله خدای تعالی وایي فی بضع سنین، په یو څو کاله کې. بغدها لغت ته بیا پام کوئ، تر درو بالا تر 10 رقم. نو ګوره خدای یې داسې خاص ټیم نه ور وښوی. ګوره چې 3 کاله بعدی دا جنګ، 4 کاله بعدی دا جنګ، 5 کاله بعدی د دغه جنګ بعدی جنګ، 6 کاله د دغه جنګ بعدی جنګ. هغه جنګ نه دی. 7 کاله بعدی، 8 کاله بعدی، 9 کاله بعدی، بس بالا نسته. په دغه مابین کې به کېږي. د 300 ور لوړ تر 10 راکښته، په دغه مابین کې به خاص ټیم یې نه ور وښوی چې 7م کال، 6م کال، 5م کال. په خبره خو به مو سر خلاصوي. الله پاک زیری ورکړي مسلمانان ته چې خوشحاله اوسئ. یو بل جنگ د دې بعد جوړیږي په یو څه ټیم کې. په هغه کې به بیا دا رومیان پر پارسیانو، مسلمانان پر کافرانو غالبه شي. دوی خوشحاله سول. اوس ابوبکر صدیق صاحب د ډېرې تلوارې څه نه سو پوه. ابی بن خلف نومېدی، دا را روان دی. دلته خدا دې مسلمانان ته خدای آیات نازله کړی دی.
کافران چې په خبر سوله چې مسلمانان داسې سره وایي چې یو بل جنګ جوړیږي او په هغه کې بیا رومیان واره وایه که هسې لکه و د زړونه پشت کیږي چې وایي دا دوی وایي چې موږ ته خدای تعالی داسې آل راستولی دي داسې آیاتونه راستولی دي نو ولولاکه یا خدای ورته ویلي دي کافرانو په دې نه ولاکه یا خدای د دوی په کار خبر دی چې د ځانه څه یو انګامه ده واچولې ده رومیان بیا جنګ د اشي تښتېدلی بیا جنګ کوي مګر د انسان تښتېدلی بیا جنګ نه کوي بیا در سره نه ګرځي روم بیا ولاکه ستا په مخ کې فارسه درته ودرېږي د مسلمانانو هغې نه ولي لکه وه د ځانه یې خبره جوړه کړې ده ازانګه یې اچولې ده وایي خدای تعالی وایي ده چې او وایي د خدای تعالی نو څه اسمان لري کافران داسې ابی بن خلف دا د ابوبکر صدیق صاحب په مخه ورغلی باره یې پر ابوبکر صدیق صاحب باندې داسې یو غټه مسخره وکړله څنګه یې ابوبکر صدیق صاحب د ټولو صحابو مشر صحابي دی دونه مشر سړی څه کوې خو ستا هم سترګې داسې سوړي دي ته خو به رومی نه یې و ده ته وایي ابوبکر صدیق صاحب ته وایي رومی خو نه یې ستا یې به څه باره هغه ورته ویل ظالمه نو ته خو هم پارسی نه یې ته هم یو عربي یې نو ستا بیا د کومې خوا داسې ده چنګړک راختلی دی او داسې په غټ اواز ګډي او دا درته وایمه چې ژر در ژره بیا ووینې چې د هغه رومیان به پر دغو پارسیانو باندې بیا خدای تعالی غالب وکړي بیا به څنګه یې اوبي ته یې وویله اوبي بن خلف ورته وویله دغه وخت لا وایي خمار نه و حرام سوی خمار کېدی اوبي بن خلف ورته وویله ولونه سفر د هغه خبره باندې څو را سره یږدي خمار دی ابوبکر صدیق صاحب ورته ویله ولونس باره یې ویل زما او ستا په مابین کې لس وشي ځوانې ځوانې وشي دا په مابین کې پرتې دي ښه په څو کاله کې ابی بن خلف ورته وایي قرار دا ابوبکر صدیق صاحب دخله ورته ول په 3 کاله کې ویل د ده ورته تلوار و چې ژر دا مسلمانان غالبه شي هغه هم بزها و 9 کاله هغه 9 کاله بعد راځي اوس څه پکې د خدای تعالی اراده پر هغه تللې ده دلته د ده د خوله 3 کاله ورته وتله واره یې ویل په 3 کاله کې که رومیان پر پارسیانو غالبه سوله 10 دانې وشي ځوانې به ته راکوې اوبي بن خلف دې وویل که چیرې په 3 کاله کې نه سوله غالبه رومیان پر پارسیانو باندې 10 دانې وشي ابوبکر صدیق صاحب ویل زه در کوم ابایه راوځي اوس نو څه فکر نه دی خبر هغه ویل صحیح ده ویل و ابالا قرار کاغذ راوکښئ دسخط یې سره پر وکړئ یو د بله چې هغه د دوی قسم و هغه یې سره پر واخیستی زمان از یکدیگر بستان دی بس هر یو خپل د قوت و د خبرې د صحیح کېدو دغه ورته وکړله 3 کاله یې وشېښول ولاړې او ابی بن خلف دورې ولاړې ابوبکر صدیق صاحب دورې ماپښین لمانځه ته ابوبکر صدیق صاحب راغله ښه و دې خبرې ته پام کوئ چې راغلی ویل یا رسول الله هغه ورته ویل ما خو نن خمار وکړي خمار نه و ارام ګڼېده لکه وایي ما نن یو سودا وکړله مولوي صاحب نن مې یو عجبه سودا کړې څنګه مولوي صاحب ته خو نو بل شی نه ورښکاره کوي تسبیح کې اخیستې و هغه ورښکاره کوي وینې نور یو عجبه تسبیح مې نن رانیولې ده دغه نه ورښکاره کوي دا چې هر شی شي نو دا کوي نور کار شروع یا غټه سودا نو چیرې ملا په خبرې یاره نو تشبیه د مسواک دا مسواک مې نه رانیوي ته ویل څنګه بولې ده د مسواک مشوره د سره کوي یا د تسبو مشوره خیر نبي علیه الصلاة والسلام چې ویل یا رسول الله ستا قربان سم ما خو نن یو خمار کړی دی ول څنګه ول د اوبي بن خلف سره مې 10 دانې وشي کښېښولې خو دا صورت نازل سوی دی نو پر دې خو د دوی ایمان دی نو 10 دانې وشي مې کښېښولې چې په 3 کاله کې به رومیان برته پر پارسیانو باندې حمله کوي
او رومیان به پر غالبه کېږي غښتلي کېږي. لس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو ول های خطا وتلی ول ولې ول نور خو صحیح دی موده به دې ډېره ایښې وای دا بیغ د حسینین خو د درو څه بالا دی نو تا چې څلورم کال یاد کړی وای لارښوونه هغه در درو بالا نو درې به چیرېږي باره بیغ دا شروع کېږي دی نه دی چې بس په دا درې کې دننه خطا وتلی باید یې لولی تر دې ور لوړ سي باره ول اوس څنګه وکم یا رسول الله رسول الله ول زه بېچام در وښیم ورسه قرار ابی بن خلف راوبوله وهلکه راسه سل اوښان سره یږدو د ده په زړه کې خو دا ده چې اوس یې مې ګټلی دی وا سل به سره کښېږدو نه دی سل وشي مګر نه کاله موده به دلته ته را زیاته یې زه به اوښ در زیاته وم په نه کاله کې که چیرې رومیان پر دې فارسیانو باندې غښتلي سول نو سل اوښان به ته راکړې او که په نه کاله کې دا رومیان نه سوه غښتلي دغسې پراته وه بیده فارسیان عادي ارام ګرځېدله و دا لسم کال ته چې دا یوې شپې ته ور واوښتی سل اوښان زه در کوم رسول الله ول په دغه شم ګوره دلته یې ور زیات که هلته موده جنې واخله مسلمان یې ول پښېمانه کېږه مه اوس خو تېره ده او بس ابوبکر صدیق رضی الله عنه محمد بن ابي بکر نومېدی دا یې ور واستاوه باره یې ول واستته وبیبي کېږي ول اووه کاله یې تقریبا کېږي نو ول ما و تا خو نه لاسره ایښې وه هغه دوه خوا دې پاته سوله و دې خوا ته دا د کامیابي راغلل نو اوس مې سل در څه وګټلې که نه ده ول ورسه ولې ګټلې بس بلکل سل وښې در کوم نوشي جانې سه ځکه هغه دی نه دی د تربورګلوۍ ژوند دی ورسره کوي دلته د خدای قدرت دی آیاتونه نازله سوي دي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه خدای خمار حرام کړی دی سود یې حرام کړی دی پخوا دوی سود هم کوي اوس ابوبکر صدیق صاحب اریان دی چې زه څه وکړم چې ور پرېږدم پر دې منافق مې پیرزو کېږي نه چې ویې خوري چې راوړم خوړلی نه سم زه څه په وکړم بیا نبي علیه صلات وسلام مبارک ورته وویله ول چې یې راوغواړه جنجې صدقه په وکړه لنډه ده صدقه په وکړه کراهیت الفقه یې بولي په دې کې یو کتاب دی دا بیان یې راوړی دی بیا هغه چې ابوبکر صدیق صاحب دا سل وښې جنه وغوښتلې سل سره یې بیا په خپل درد نه دي وهلي بیا یې داسې مساکینو و زامتربه و انسانانو ته ورهبه کړلې چې هغه یا سپارلی نه درلوده یا یې د کډې اوښ نه درلوده یا مثلا د یو زراعت دپاره جوړه نه درلوده نه بس دغه اوښان یې و داسې زامتربه و انسانانو ته ورکړه سل سره یې ورکړله لنډه یې ده هغه خلک بیا هم دی نه وه چې دا ما ګټلي دي دا یو نیم به وخورو ډنګر چینې وباسي یا چاک را وکړه نه دا نه نو د دغه په شان کې چې رومیانو فارسیان سره لګیا و اخته دي الله جل جلاله د سورت مبارک نازله کړی دی دغه واقعه پکښې کې پیښه سوې ده نو د دغه ودې سورت ته سوره روم ویل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم ترجمې ته متوجه سئ الف لام میم معنی یې چې ده ګورئ تورې خیدا دي چې الف لام میم الف به په جلا نامه وایه لام به په جلام نامه وایه میم به په جلا نامه وایه دې ته حروف مقطعه وایي هر یو د اوله صدی نه دی چې علم ذلک الکتابیه دا خو حروف مقطعه دي الف لام میم معنی یې چې ده الله اعلم بمراده بذلک خدای خبر دی په مراد سره چې په دا اوائل الصور چې دی دا الله ته معلوم دي مخکې ترجمه نه ده والله اعلم نور نو څنګه دی متوجه سي غلبت روم
الله وای مغلوب سوله د دې پلا رومیان فی ادنى الارض په نږدې حصه کې د دې مځکې چې هغه پارسیان د دوی په خاوره ورګډ سوله د دوی څخه یو حصه ولړمن جلا کړي دا دوی مغلوبه په ادنا الارض کې سوله یعنی په دې نږدې منطقه کې ښه په دې خو مسلمانان ډېر پریشان دي او فارسیان یا کافران ډېر خوشحاله دي الله وای مغلوبه سوله د دې پلا رومیان په دې مځکه کې وهم دوی به من بعد غلبهم پس تر دې مغلوبیت د دوی غلب مستر دی په معنا د مفعول راځي د فاعلم دلته د مفعول دی وهم دوی من بعد غلبهم پس تر مغلوبه کېدو یو پلا سیغلبون ژر دی چې برته بیا کامیاب وکم الله وای غالب بیا کم ادا دی خدای تعالی مسلمانان ته دا خبره وکړه کنه د مسلمانانو یقین 100% دا څه کنه چې برته به دغه مات رومیان پر دغه پارسیانو باندې غښتل کیږي مګر کافران ته چې ور یاد کړل هغه وزله ته چیرې دی وای دا یو انګامه د گاډه کړله او د ځان سره د پیغور لري کوي پس پرې کړي که شرم درلودی د چړې نوم به ول نه اخیستلی کافران بیا د دې خوا ورته جوړېدلي الله وای برچه در کامیابه کومه لنډه یې ده وهم من بعد غلبهم سیغلبون په څونده زمانه کې دغه دی د آیات ته ګورئ فی بضع سنین په بغدا کې یعنی په نه کال کې تقریبا بس د دغه بعده د دروسه پورته در لسو راکښته په دغه مابین کې الله ورزولي تعین یې نه کوي ور تعین دا معنی څلورم کال بعد پنځم کال بعد شپږم کال بعد په دې کې هم د خدای حکمت فعلا پاک ورته ویلي چې زه یې غالبه کوم غښتلي کوم فی بضع سنین په یو ټوټه کې د کلو په یو ټوټه کې د کلو ټوټه د کلو نو ده بس ابوبکر صدیق صاحب فتاوتي درې په خوله ورغلل لس وښې یې کښېښولې هغه چې بیا د رسول الله سره مشوره وکړه هغه ویل ولې کوښا دي بضعه خو در درو بالا ته وایي ته څنګه چیر سولې ده اوس زه لا چې بیخي ورته فضا وم سړي چې نن لا په غالب نو بیا ولورسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه چمر وښوی ولورسه دغه ورته ډېر کم دا جنې واخله بس لله الامر خدای وای ما ته سپارل کیږي دا امر ما ته سپارل سوی دی د کامیابی و د بس دا د خدای کارونه دي دی نه دی چې تو د جفله طالبان ولې شاتله ولې ناراضي طالبان خو هغه هم د غیب بشر دی د غیب بنده دی دا خو د ده د ناکامۍ و د ده د کمزوري و د ده د یو بې تقوایي و د ده د یو د دین د بېغوري هېڅ نښانه نه ده ده خدای وای لله الامر خدای وای دا زما کار دی مخته راغلی به شاته کم شاته راغلی به مخته کم حتی دا مرسکه خواجه په نورو جنو چې دا دی ته یې وګورئ دا دی رومیان مغلوبه دي که نه خو انجیل والا دي هم کتابیان دي خدای تعالی وایي دا زما کار دی دا ستا کار نه دی ته به فقط زما سپایي یې زما عسکر به یې زما فوجي به یې زما د دین دپاره به ته خپل ځان ټیټیې نور دې ناکامي و کامیابي و شهادت و جوړېدل و خلاصېدل و ژوندی نیول و ورکول و ټپي کول الله وایي زما کار دی ته خو زما بنده یې نو ارنګه چې دی الله وایي زه استعمالوم ته به هغه چې استعمالېږي دا معنا ده نو لله الامر خدای ته سپارل سوی دی دا امر من قبل و من بعد الله وایي در تی د مخې چې وم دا ما کول د تی بعد چې کوم هم دا زه کوم دا ټوله خدای ته سپارل سوی و یومئذ په دغه ورځ کې د کامیابۍ د رومیانو به یفرح المؤمنون خوشحاله شي مؤمنان فرح خوشحالۍ ته وایي بنصر الله په دې کومک د خدای
ینصرو من یشاء خدای وایي زه کومک کوم د هغه چا چې زما خوښه سي وهو العزیز الرحیم خدای غالب دی د خپلو کارو او مهربان دی پر خپلو بندگانو باندې دا معنا ده وعد الله وعده کړې ده الله لا یخلف الله وعده خدای مخالفت ته وعده نه کوي چې وی ویل هغه ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر د خلکو نه پوهیږي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ګوري وجه ظاهري زندګۍ ته د دې دنیا وهم دی عن الاخره چې د آخرت څخه هم دی غافلون ناخبره دي الله وایي د آخرت لپاره ځان بیدار کړي ته ولې و ظاهر ته د دې دنیا ګوري دا معنا ما خلق الله السماوات والارض خدای وای ما نه دي پیدا کړي د اسمانونو او مځکې و ما بینهما میانځ د دې مځکې و د اسمانو الا بالحق دا د پاره د یو حقیقت بنا دی دا د پاره د یو قدرت او طاقت بنا دی دا د پاره د یو بندګۍ او د یو عبادت بنا دی الله وای ته مځکې و اسمانو ته وګورئ دا جریان عباس نه دی لنډی ده و اجل مسمى او اجل می معلوم دار یشری الله و ارشد و ان کثیر من الناس ډیر د خلکو سره بلقاء ربهم په ملاقات ته خدای لکافرون کفر کوونکي دي یعنی ملاقات ته خدای عزت نه لري چې بیا به زه خدای سره مخامخ کیږو لاندې ده اولم یسیرو ایادی نګرځي فی الارض په دې مځکه کې خدای وای په ینظرو ودی ګوري وګرځي ای خلکو وګورئ چشته وګورو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم الله وایي چې څنګه سو آخر د هغه کسانو چې دلته د مخه دي هغه څوک دي حاجیان دي د هود علیه السلام قوم الله جل جلاله هود ورته راواستاوي علیه السلام دی نافرمانی وکړله پروردګار جل جلاله دی په باج سر سره هلاک کړل دا خلک مشته اوریدلی ځایونه یې وسته منچکایسته و کورونه نه ده چې کورونه یې ولاړې منچکایسته دغه رنګه سموجان د صالح علیه السلام چاوش نیو الله زلزله پر وکړله غلبله د جبرائیل علیه السلام د لوط علیه السلام قوم مځکه یې چپه دروسه دغه چپوله لکه کاسه چې چپه کښې هذا معلوم داره خلک ورغلي دي حالت ورته درېدلي دي وایي دی بژارې پکښې کې دي دا خلکو یقین درته وایم چې ورغلي وو د تبلیغ جماعت و بیا یې بیان کاوه ول دی بژارې پکښې کې و لکه لاندې چې ژرنده پکې چلېږي د خدای د عذاب و د غضب د اوسه پکښې کې ورغلی نو اکتالا وای اولم یسیرو فی الارض ایادی نګرځي په مځکه کې فینظرو چې وګوري چې کیف کان عاقبت الذین من قبلهم څنګه سو آخر انجام د هغه کسانو چې د مخه درمخ وه سره د دې چې کانو اشد منهم قوه الله وای درته په قوت هم بالا وه په قوت کتاب راوړي دي علماء کرامو ته معلومه ده وای 3,310 ګزه انسانان لا په دې کې وه 3,310 کس ګز یې 28 روبش چې په بساره کښې دی 28 روبش دوغنده یې ګزه ده دا 200 ګزه 500 ګزه 800 ګزه 300 ګزه دا خو د دې د زانګو کښنی و چې دا بیا په جوړ شکل عمرونه 3,000 کاله عمر راغلی دی کتاب 2,500 کاله راوړی دی 200 کاله 800 کاله 1000 کاله 800 کاله دا 400 200 کاله خو نو دی لکه یو غلبله چې وکړي چې مړ شي چې نه ارمان وخاطر دې شو دا ډول کیسه په قوت دغه قوتمن و کتاب راوړي چې وایي دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې وایي د دې یو پل پیدا سو د جهادیانو یا د سموجانو یو پل پیدا سو نو کتاب کې دا بیان راوړی دی وایي د حضرت عمر صاحب ډېر غټ سړی و د ده نوک وایي دومره ولکه د دې نورو خلکو دا ورغه وایي داسې غټ سړی
د ده په لویشتو د لویشتې کې دا یو پل د هغو کسانو د ده درې لویشتې یوه درېیمه د لویشتې راغللی تقریبا دونه لکه اوس دا مې ارام شوی دا یې د پښو پل دی پر دې باندې خو به نو دغونه پنډۍ پرته وه لکه دا باندې دونه خلک ده پر دې به نو ادب دي څونه بیا باډۍ پسې روانه داسې کیسه دغونه غټ خلک نو هغو ته چې موږ په لاس ورغلي وای 15 په جیب کې اچولو چې وای دا وای سړي دي دا انسانان دي که څه شي هغه دومره غټ غټ خلک وو او وینحتون من الجبال بیوت آیات شریف دی بیا راځي په بل سورت کې پروردګار وای د غروس یې خونې درته جوړولې داسې به یو را پورته کوي بل بیا راوڅکوي بل بیا پر کښېښوي دی نه نو یوازې 15 پورته وجوړې داسې سنګاړې بیا راګرې کړې بس جوړ و تیار کار هم سنګکاري وو هم پختکاري وو هر څه داسې خلک په دنیا کې تېر سوي دي خدای تعالی وایي تش ولاړ د هغو ځایونه وګوره بمبار ولاړ دي بس چې خدای یې نه ومانئ الله وایي دی خدای وایي ما داسې غار کو ترک په دنیا کې وګرځوله الله دې توفیق راکړي لنډۍ دا د هر چا سره چې سړی زور معلوموي یو امکان یې شته مګر د خدای د زور سره چې مسلمان زور نه معلوموي لنډۍ دا چې د خدای سره یې واخلي بېدیني و لاجیني جوړوي بس او په هغه منهیاتو ځان اخته کوي چې د هغه څخه الله جل جلاله نهي کړي دي پروردګار وایي هغه کسان څنګه سو آخر یې چې هغه درته شي اشد القوت و یعنی غټ غټ طاقتونه یې درلود و اثارو الارض چرل د مځکې یې کوله د مځکې یې داسې په دې ګوتو څرلې چې ما او ستا په ټکټر نسو چرلی په دې کې زور پروت وعمروها تی دا آیات ګوري وعمروها خدای وای زندگی هم په دې مځکه کې تېروله اکثر مما عمروها ډېره زندگی درته چې تېروئ چې زموږ هغه څو کاله دي 80 یا 80 دا زموږ هغه د دې و اخواته نو که یو 15 کاله بالا سوه نو په سترګو ړوند دی په غوږو کوڼ دی په پښو شوټ دی په ملا کړوپ دی نو بیا د تورو خاورو نه دی بیا ګرده کور په دې خوشحاله دی چې دا د خدای د ګور میلمه کې بس صاحب حق تعالی وایي هغو عمر هم ستی در عمر ډېر زیات په دې مځکه کې تېروئ 2000 کاله به یې تېر کړل 1800 کاله به یې تېر کړل 1000 کاله به یې تېر کړل نو څومره عمر دی دا یا وعمروها دی ابادوله دا مځکه اکثر مما عمروها ډېره درته چې تی اباده کړې ده خدای تعالی وایي دا ستی ابادي که سره ابادي نه دي که دې هر څو چاته پورته کړې هغو درته زیاته کړې وه هغه دی خلک وه خو وجاءتهم رسلهم بالبینات دی تراله رسولان په معجزو فما کان الله لیظلمهم خدای وایي ما ظلم د دوی سره نه دی کړی ولکن کانو انفسهم یظلمون دوی په خپله د ځانه سره ظلم وکړي چې رسولان یې نه ومنل دین د خدای نه ومنل ثم کان سوء عاقبة الذین اخر د هغه کسانو اساءو چې بد یې کول سوء بد د بدو پای بد اخر دا کسانو اساءو چې بد یې کول سوء بد بس دغه یې ترجمه ده دا معنا ځکه پنځ کتاب لا صاحب وایي نمیر وید از تخم بد باید د یو بد تخم څخه نو سړی خوږه میوه نشي خوړلی لنډۍ چې ته ګنډېری دغه کرې شکرګنۍ به خورې دا نه سړی کېږي کرې ګنډېری او خورې شکرګنۍ نه مې روید از تخم بد بارون یک دا نشي نه کېدلی هر څه چې کرې هغه به خورې نو بیا بد یې کول بد سوله نو څنګه بد یې کول وګورئ ام کذبو بآیات الله خدای وایي زما د آیاتو نافرماني یې کوله وکانو بها یستهزئون زما په دین یې پسخند واخلي الله پاک مې دې وساتي د هغه ازار د هغه آک د هغه تکلیف په پسې سو داسې سرچپه او سرنګون د دنیا څخه ناکام ولاړله
الله دې موږ تاسې وساتي، خدای دې توفیق د خیر د نیکۍ راله راکړي. الحمدلله رب العالمین. من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات آتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم. دغنو با هغه ټوټل بیان د منافقانو دی چې الله جل جلاله یې کوي په دې سورت مبارک کې چې د دې اظهارات کړ سوي دي او د دې بیانات کړ سوي دي او دوی په خپل زړه کې دننه کفر ساتلی و، په خوله یې ایمان ښکاره کړی و یا کلمه د شهادت ښکاره کړې وه، یا د سر د امن دپاره یا د دې زندګۍ د تېرېدو دپاره چې د کفارو سره یې هم لاس درلودی، د اسلامو سره به مو هم لاس یې. خو دا بیانونه د دوی چې هغه داسې په صورتو مبارکو کې مختلفه په یو آیاتو دوو پنځو کې د دوی خواص الله جل جلاله ذکر کول. په دې صورت مبارک کې چې سوره توبه دی او سوره جهاد دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې نارینه دې سورت توبه زده کړي ځکه چې دا مشتمل پر جهاد باندې دی، او زنانه دې سورت نور زده کړي ځکه چې هغه مشتمل پر حجاب باندې دی، پر سفر باندې دی. نو په دې صورت مبارک کې الله جل جلاله د دې مکمل اظهار وکړي او د دې مکمل بیان وکړي. پروردګار جل جلاله ګوادي ښکاره کړله، رسوا یې کړله. حدیثو کې خو مختلفه بیانونه راغلي، تقریبا ملتۍ ته په دغه صورت مبارک کې تېره سوې ده دا خبره چې منافق و دې ته ویل کېږي په تعریف سره چې په زړه کې یې یوه په خوله کې یې بل خبره یې. او آیات کریم حکایت د دې څه ځینې کوي چې مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. الله وایي نه د اسلام څخه ځان شماري نه د کفر څخه شماري، لکه هغه په اصطلاح ته یې به اورېدلي چې شترمرغ دی چې هغه رنګ یې رنګ د اوښ دی مګر وزر یې وزر د مرغه دی. نو فارسی منقوله کې وایي چون شتر مرغی شناس این افسره نیکشد بارو نفر و برهوا. وایي که د شتر مرغ وپېژني هغه داسې نه الوتل کوي نه بار وړل کوي. ور نهی بارش بگوید اشتریم ور بپر گوید بگوید اشتریم ور نهی بارش بگوید طائریم. که بار ورته کښېږدي وایي دا څه پکې وه دا به وړې، وایي څوک یې وړي، وایي واته بې وړې، وایي زه مرغه یم پر مرغانو باندې خلکو کډې نه دي وړي کاکا سخن مه راوه. او که ورته وایي چې نو والوزه نو ته درنې وهلی چې دا دونه لوی بندونه ولو غاړه در زړېږي هلته نه یې، وایي زه اوښ یم نو اوښ کله الوتی دي، که نور اوښان زما د مخه الوتي دي خو زه به هم درته والوزم. نو دا منافق داسې یو د شترمرغ رقم دی ګواه نه دی
که دا شي چې د کفارو په خوا کې یو نوکې ګټه وټه پرته وي نو دوی به بالکل بیا ځان داسې د رسوا کافر ورته ګرځولي ولنډېده ورته یې به نو دا زموږ په خبرو د مسلمانانو سره چې کوو یا دا موږ ورسره ګرځو یا دا موږ ورسره پراته یا یو خندا مندا ور په دې نو خطا و دي چې موږ په دې مسلمانان سره بس اسلام که دا خندا ده یا خبره ده خو نو دا ده که اسلام ځان ته یو بنیاد دی اسلام ځان ته یو حقیقت دی اسلام ځان ته یو منشور دی خو هغه زموږ سره کفارو ته بیالخلا خدای شاید که ستا